الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اوي اغكسان لا يعلمون چنپوي لولا يكلمنا الله ولي الله زمون سره خبرې نه کوي او تأتینا آیا یا ولي نه راوړي ته یو نخه په رسالت خپل باندې کذالک هم دغرنګ قال الذين ویلو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو مثل قولهم پشانت د وینا د دوی تشابهت قلوبهم نو د یو بل سره مشابه دي او یو شانت دي زړونه د دوی قد بینا الآیات تحقیق سره منګه ښکارا کړي دی او بیان کړي دي نخې لقوم د پاره د هغه قوم یوقنون چې دو یقین ساتي نو په دې کې داغو د وم سوال جواب دی او هغه دا دی چې ته نعوذ بالله رسول نه نو کته رسول وې نو مونږ ته ودی پخپله الله راشي ودی وې د زموږ پیغمبر دی یا دی یو معجزه راشي هغه معجزه چې مونږ وغواړو نو موږ مونږ چې پیغمبري نو الله پاک اول الزامي جواب ورکو چې د سوالونو هم مخکې خلقوم کړي دي منکرین او تاسو په شانتي نو تاسو هم دا په شانتي دویم جواب تحقیقي دا وشو چې ګورم یو نه خنا ډیر شنخ او معجزات ته پیغمبر په حقانیت باندې ښکارا کړی دي لیکن معجزي خو هغه چاته فائدہ ورکړي چې کم خلق یقین ساتي نو تاسو وزرونه کې یقین نشته دویمه خبره ده چې دې کوم د الله غټه مهرباني چې داغو چې کوم وینا یې داغه مطابق معجزه الله ورکی نو داغو د چاحت مطابق چې معجزه را له دوونه من بیا فورا هلاک شي بیا وته موقع نه ملایي نو دا جواب وشو په دې بل آیت کې الله دا پیغمبر علیه السلام د صداقت بیان کوي ان ارسلناک یقینا ای پیغمبر لګلې مونږ ته بالحق په حق سره بشیرا چې تمنون کو ته زیر د جنت اورای او نذیر او نمنون کو ته ير د جهنم اورن کې ولا تسالو او تپوس بنکړې شيستانه عن اصحاب الجحیم د جهنم والو دې کې د پیغمبر اسلام صداقت بیان شو 15 امور ذکر شو چې تمنګ لګلې په حق سره بیا ير او خوشخبری اورون کې او جهنم والا کنه منی مطلب دا رې چې ستانه دا تاسو په ذمہ صرف دعوت ورکولي او حق تر واستل دا ستا کار نه دی او دعوت تا ورکړې ته خپل ذمہواری پوره کړل اوس پر دوه پوښتنه نه کی دعا دا الله رب العالمین موږ ته عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین